مونږ یو بېوسه مزدورۍ ته تللی وو، هغه اختر ته هم راتللی نه شي، هغه خپل در ته هم راتللی نه شي، ځکه چې مونږ ته خان پیغور راکړی، کرایي به غواړي مونږ ته یې کور راکړي. ما تنها نه دي جدا وي خو په دې یم خوشحاله چې کمې ورځ نه یې رقیب و دا ښار پرېښود. السلام علیکم، زه یم منظور تاثیر او د ارمان په شیشه باندې تاسو ته زه هرکلی وایم. اوریدونکو په پروګرام کې راسره نن داسې شخصیت ملګری دی چې څه تعریف محتاج نه دی، بهار تنها صاحب، او بل پخوا کې چې راسره کوم شاعر ناست دی نادر پاگل صاحب، ډېره زیاته شکریه ادا کوم ځکه چې نن دې زما ځای ته راغلي دي. دا زما خپل دلته کې کورم دی، دلته کې اوسم، نو دی راغلي یو چکر په دغه باندې راغلي، خو وایي چې یاسې هم راغلي راشه پروګرام به م را جوړ کړو، ډېر ښایسته ځای و، دی خوښ شو، نو هغه پروګرام مې را جوړ کړو. وقاص ارمان صاحب هم راغلی، ډېره زیاته شکریه ادا کوم. اوریدونکو نور په غرغره دی، تاسو ګورئ مختصر ټیم دی، زه ویم چې ډېرې خبرې ونه کړم، د شاعرانو نه څه واورم، نو بهار تنها صاحب په پروګرام کې درته هرکلی وایم. السلام علیکم منظور تاثیر صاحب چې تاسو مونږ ته وخت راکړو، او ټولو مسافرو ته سلام کوم، او مننه د وقاص ارمان ټي وي کوم چې مونږ ته په څو ځله باندې رالو. نو غزل به درسره شریک کړم چې ولې د ارمان په چغو سر پرېښو، ولې د ارمان په چغو سر پرېښو، دا سړی دې ولې در په در پرېښو، او څنګه بې ازار د خولې نه نوځي پاگل صاحب، څنګه بې ازار د خولې نه نوځي، څنګه دې اشنا چې مرور پرېښو، ډېر ښه. او په څه خبره دا جینۍ بندي کړله، په څه خبره دا تاثیر صاحب په څه خبره دا جینۍ بندي کړله، ولې دا چم او دا ګودر پرېښو. ډېر ښه. او دا یو کړی پاگل صاحب تړالی وي چې څوک چې بل ازاروي ازار به مومي، څوک چې بل ازاروي څوک چې بل ازاروي ازار به مومي، دا مې واوره د د لاسه مونږ اختر پرېښو. ډېر ښه، دا یو ځل بیا ووایه. ډېره مننه. څوک چې بل ازاروي ازار به مومي، دا مې واوره د د لاسه مونږ اختر پرېښو. ډېر ښه. او خپل ښایست سینګار ته سوات کالام ته لاړل، خپل ښایست سینګار ته سوات کالام ته لاړل، د ښکلو ځکه لوی ښار پېښور پرېښو. ډېر ښه تنخوا صاحب، اوس ته صحیح ټاپک راونیو. او ما تنها نه دي جدا وي خو په دې یم خوشحاله. پاگل صاحب ما تنها نه دي جدا وي خو په دې یم خوشحاله چې کمې ورځ نه یې رقیب و دا ښار پرېښو. تنها صاحب که یو بل غزل مې را سره شریک کو، نو بیا به تاسو نه پس زه پاگل صاحب ته هم بلنه ورکوم. نوی غزل دی تاثیر صاحب چې یو د زلو د ارمان نه درته چغې وباسم، یو د زلو د ارمان نه درته چغې وباسم، بل دی رقیب و د خماس نه درته چغې وباسم. ډېر. او که پوهېږي د غریب حق دی ادا کړي، که پوهېږي د غریب حق دی ادا کړي، بل دی نواب و د دې خان نه درته چغې وباسم. او زما یار په یارانه کې دلتوب کړی دی پاگل صاحب، زما یار په یارانه کې دلتوب کړی دی، داسې دلا داسې مشهور جانان نه درته چغې وباسم. او د یار په سر ما او رقیب خپلو کې ښه پوهېږو، د یار په سر ما او رقیب خپلو کې ښه پوهېږو، زه داسې سپی داسې خنزیر داسې بېمان نه درته چغې وباسم. او زه تنخوای وایم ښه په جارې وایم، زه تنهایی وایم ښه په جارې وایم، که کله ګیر شو د زړه درمان نه درته چغې وباسم. ډېر ښه تنها صاحب. تنها صاحب په غزلو کې اکثریت د رقیب ته ګیله ده، بس دا هم د شاعرۍ یوه حصه د رقیب دی، په دې نه خفه کېږي، څوک په غماز یادوي، څوک په رقیب یادوي. پاگل صاحب ته په یو څو خبرو سره بلنه ورکوم. پاگل صاحب خپل غزل لا سره شریک. منظور تاثیر صاحب ډېره مننه. ما خو غزل داسې پوره غزل نه یو نیمکۍ غوندې غزل دی. زه به چاله څه ورکم ماله به څوک څه راکړي، زه به چاله څه ورکم ماله به څوک څه راکړي، زه غریب انسان یم ماله به څوک زړه راکړي.
زه به چاله څه ورکم ماله به څوک څه راکي زه غریب انسان یم ماله به څوک زړه راکي د عشق دغه رواج دغه دستور دی د عشق دغه رواج دغه دستور دی اخر به لیونی شم اخر به راله غره راکي واه ډېر خیال د عشق دغه رواج دغه دستور دی اخر به لیونی شم اخر به راله غره راکي او خپلو خپلوانو خو پخوا پرېښی یم خپلو خپلوانو خو پخوا پرېښی یم پردي به څنګ ماله خواږه راکي خپلو خپلوانو خو پخوا پرېښی یم پردي به څنګ ماله خواږه راکي ډیره زیاته شکریه پاگل صاحب تنها صاحب یو نظم دی جی ارشاد نو که تاسو اجازت وي عزیز حسن دروال صاحب ډیره زیاته شکریه دا کوم دا سرنامه ما ته غره کړي نور چې کم باقیه دي دي شعرونه دي ما په خپله لیکلي دي وای ما مسافر په واویلا تیره کو د اختر شپه مې په جړا تیره کا ما مسافر په واویلا تیره کا د اختر شپه مې په جړا تیره کا مور را سره کړي وي خبرې پرون څنګه تیریږي بل وطن کې ژوندون مور مې ویل دا ځل اختر ته راشه ډېر مې یادېږي ما ځیګر ته راشه ما ورته ویل ستا نه بغیر هم جدایي ګرانه ده پردي وطن کې مسافري ګرانه ده په زړه چې کله ستا یادونه راشي پردي وطن کې فریادونه راشي د اختر شپه چا په خندا تېره که ما مسافر نن په سلګا تېره که راورېدل به ټوله شپه فکرونه پردي وطن کې مو کول سوچونه څوک به په خوا کې د جانان خندېږي څوک په جفا کې د جانان جړېږي چا په نکریزو به وي سره لاسونه چا به ختلي وي د زړه اخونه چا به په پوزه سورپېزوان ځلیږي د چا به اوښکې په ګریوان بهیږي دغه یو شپه مې په جړا تېره که اوس ستا نه بغیر مې په واویلا تېره دغه سوال درته کومه مورې د زخمي زړه حال درته کومه مورې مور مې ویل زه شومه پوهه ستا په سوال بچیه شم ورښکاره به ستا دپاره په دیوال بچیه هغې ویل ترورې دننه راشه د لیوني مورې دننه راشه ما ویل نه اول اختر مبارکي در کوم او هغې نه پس په زه تصویره د لیوني در کوم په تا پسې د ټوله شپه جړېږي او لیونی تا پسې زړه دردېږي تا پسې ټوله شپه د چغې وهي د لیونو په شان د کریکې وهي تصویر چې کله یې کتلو زویه زړګې یې رو رو جړېدلو زویه په زړه یې راغله یو جذبه بچي او د پاکې مینې ولوله بچیه هغې ویل زما مور ته داسې زه به درځمه د ستا کور ته داسې و اندازه به واخلمه د ستا لیوني چې تباه نه کړي ځان ته نوره ځواني مور مې ویل هغه مسافرۍ ته تللی مونږ یو بېوسه مزدورۍ ته تللی و هغه اختر ته هم راتللی نه شي هغه خپل در ته هم راتللی نه شي ځکه چې مونږ ته خان پیغور راکړی کرایي به غواړي مونږ ته یې کور راکړی ځکه چې مونږ ته خان پیغور راکړی او کرایي به غواړي مونږ ته یې کور راکړی د ډېرو ورځو مې یادېږي لوري د ډېرو ورځو مې یادېږي لوري ورپسې زړه مې ډېر خوږېږي لوري بغیر د زوی مې اخترونه تېر شول په ما د اوښکو بارانونه تېر شول بغیر د زوی مې اخترونه تېر شول په ما د اوښکو بارانونه تېر شول چې شو زلمی نو مسافر د لوري په بل وطن کې در په در د لوري زه به 5 وخته دعا کومه د رب نه دغه مدعا کومه چرته جدا مه کې خپل زوی د موره چرته جدا مکی خپل زوی د مور او چرته رسوا مکی خپل زوی د کوره دا ټوله شپه چې دا ټوله شپه مې په دعا تېره کو پورته مې رب ته په جړا تېره کا پردي وطن کې قیامتونه شته دی هلته زخمي زړه فریادونه شته دی نه به راتلی شي خپل وطن ته ګله او نه به کتی شي خپل چمن ته ګله ځکه چې خلک په پیغور لګوي ستا په جامه به داغ تور لګوي بس مسافرو ته دعا پکار ده او د ستا د ښکلي مخ رڼا پکار ده دغه یو څو ورځې ژوندون دی مورې راځم به کلي ته بدلون دی مورې دغه یو څو ورځې ژوندون دی مورې راځم به کلي ته بدلون دی مورې بیا به ټول عمر خوشحالي وي مورې زما او ستا به زندګي وي مورې بس دغه یو شپه مې په جړا تېره کو تاثیره تا ښه په رښتیا تېره بس دغه یو شپه مې په جړا تېره کو تاثیره تا ښه په رښتیا تېره کا تنها صاحب تاسو ټیم مې واغستو که یو غزل را سره شریک کول غواړئ بل غزل به درته راځي شریک کړي پاگل صاحب که غزل مې زړه غواړي اورېدونکو ته نو انشاءالله بل پروګرام کې به غزل یې وایو دونکو د پروګرام وخت په ختمېدو دی
بهر تنها صاحب د طرف نه او د پاگل صاحب د طرف نه ټول ټیم د وقاص ارمان صاحب د طرف نه ټول مسافر ته سلامونه. او بل خبره دا کومه چې په پروګرام باندې ډېر زیات نمونه راغلي وي، میسج راغلي وي، صرف یو څو نمونه به در سره شریک کړم، بیا به معذرت غواړم که څوک پاتې شول. نو یو خو د حسندري نه مطیر صاحب مونږ پروګرام ډېر صفت کړو، د حسندري اوسیدونکی دی، نور عالم صفت کړو د پروګرام ډېره زیاته شکریه. بل چې دی حضرت علي زمونږ د کلي دی خو اوس دې ټایم کې هغه مسافر دی په سعودي کې دی. دغه شان دی سید انور، عارف او دغه شان د پیتاو یو څو کسان دي، دغه شان نامې خو ماته په اوس نه راځي خو د پیتاو یو څو کسان دي. بل سیاب دی، سمیع الله دی، نور داسې بختیار شو، دی په دې باندې میسج راغلی. مراد ملکی امان شو، دا عدل عبید بختی روان زمونږ د کلي. بختی روان په خپله باندې شاعر دی خو د نظم نه به ډېر زیات متاثره وي انشاءالله. ډېر ښایسته د مسافرو باره کې زبردست نظم. اوریدونکو دا تاسو چې مونږ کوم نومونه واغستل دي دا مطلب دی چې تاسو خو پروګرام به ګورئ او کتلي مې هم دي، نو کمنټس خو به خامخا رالیږئ، شیر به م خامخا پروګرام به شیر کوئ هم او لایک به م هم ورکوئ. خو ضروري خبره دا ده چې دې پروګرام اکم چینل چې دی ټالی نشان چې دی په سکرین باندې سبسکرایب ورته وایي، دا به ضرور کوئ چې نور پروګرام تاسو ته به نور پروګرامونه هم میلاو شي زمونږ او پروګرامونه هم در رسي. او دا زمونږ داد دی، بس مونږ ته نور هېڅ هم مه راکوئ، مونږ ته صرف تاسو سبسکرایب پکار دی چې دغه ټالي تاسو وټنګوئ. وقاص ارمان صاحب به هم خوشحال شي او بهار تنها صاحب به هم خوشحال شي. پاگل صاحب به انشاءالله ښایسته ښایسته نظمونه مسافر دپاره راوړي. اوریدونکو د پروګرام وخت په ختمېدو دی، په نیکسټ پروګرام کې به بیا موږ تاسو سره ملاقات کوو. تر هغه وخته پورې په لوی الله مې سپارم. د الله په امان. अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन घंटी को दबाना ना भूलें।